له یوه کال راهیسې د تابعیت نوي قانون ته منتظر یو. دا دی د 2023 کال پای دی او دا قانون لا هم نشته. په تیرو اونیو کې په دې اړه ډېرې شخړې شوي دي. له دې وړاندې د نورو قوانینو د بدلون پر مهال ډېر کم داسې جدي بحثونه شوي دي. دا چې ولې نن یې په اړه د جرمني د پارلمان له غړي هاکان دیمیر سره خبرې کوو. ښې چارې ښاغلی دیمیر. د تابعیت قانون د تعدیل په اړه باید وختي لا پرېکړه شوې وای، خو دا کار لا هم نه دی شوی. اپوزیسیون غواړي چې دا قانون بیخي لغوه شي. تاسو یې په اړه څه فکر کوئ؟ رښتیا هم دا مسوده اوس مهال له ستونزې سره مخ ده. البته دا ستونزه د ټولنیز دیموکرات یا زرغون ګوند له لوري نه ده. د اف ډي پي ګوند لا هم پوښتنې لري او غواړي ځینې بدلونونه رامنځته کړي. موږ په ټولنه کې په دې اړه د شدید او هیجاني بحث په اړه هم پوهیږو. ځینې وکیلان، زما ځینې همکاران په دې اړه ډېر حساس دي او ځینې وخت ناڅاپه وایي لومړی باید د دې قانون مخه ونیسو او بیا یې په اړه فکر وکړو. خو زه فکر کوم دا ناسمه خبره ده. که د سی اس او سی ډي او ګوند واک وي، هیڅ تعدیل به نه رامنځته کیږي. دوی نه غواړي چې پخوانی ټاکل شوی وخت 15 کالونو ته راکم کړي. د دوی لپاره مهمه ده چې د نوي قانون مخه ډب کړي او د دې کار لپاره په هیواد کې له رامنځته شوي حالت او د مخالفت له لاریونونو څخه ګټه اخلي. البته دوی اړ نه دي چې دا کار وکړي، ځکه چې دوی په بنسټیز ډول له داسې تعدیل سره مخالفت لري چې د چټک تابعیت ترلاسه کولو پروسه اسانوي. د اوسني حالت له کبله د سیاستوالو ترمنځ دا لانجه ده چې څوک جرمني تابعیت اخیستلی شي او څوک نه. دا یوازې یو سیاسي نظر دی او که په نوي قانون به اغیز ولري. کومې شخړې چې اوس کیږي او یا هم هغه ټولنیز بحثونه چې روان دي خامخا په سیاست او د قانون د جوړېدو په پروسه اغیز لري. ښایي ځینې یې له نورو ډېر اغیز ولري. البته موږ ګورو چې خلک څه فکر کوي او څه غواړي. خو دا هم روښانه ده چې موږ یو ائتلافي تړون لرو چې ځینې داسې موارد پکې ځای پر ځای شوي دي چې د ټولنې د روحیې له پام کې نیولو پرته سم دي او موږ یې پلي کول غواړو. بله خبره دا ده چې د کډوالۍ شالید درلودونکو کسانو ته د جرمني تابعیت ورکول دیموکراسي ځواکمنوي. دا مهمه نه ده چې په هیواد کې څه روان دي. د تابعیت ترلاسه کولو لپاره باید آزاد دیموکراتیک اساسي نظم ومنئ او د وفادارۍ اعلامیه لاسلیک کړئ. دا څه معنا لري؟ آزاد دیموکراتیک اساسي نظم په دې معنا دی چې یو کس باید هغه اصولو ته ژمن وي چې موږ یې په جرمني کې لرو. یو مهم او اړین اصل د بیلګې په توګه دا دی چې هر څوک باید انساني کرامت ته درناوی وکړي. د دې معنا دا ده چې یو څوک باید توکمپال نه وي، یهود ضد نه وي، د دیموکراسۍ پلوي وي او د ګوندونو کثرت ومني. همداشان څوک باید افراطي او تاوتریخوالی کوونکی نه وي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه په جرمني کې توافق کړی دی. د عدلیې وزیر مارکو بوشمن ویلي دي چې د یهودیت ضد کړنې باید د تابعیت ترلاسه کولو مخه ونیسي. تاسو دا خبره څه ډول تفسیروئ؟ اوس هم په قانون کې شته چې هغه کسان چې آزاد دیموکراتیک اساسي نظم نه مني د بیلګې په توګه یهود ضد دي، تابعیت نشي ترلاسه کولای. که څوک په کوم لاریون کې د حماس له بیرغ سره ولیدل شي او یا هم د سامیدون د ټولنې غړی وي او د سامیدون بیرغ لیږدوي، ډېره شونتیا شته چې تابعیت به ورنه کړل شي. دا ځکه چې په دې ټولنه بندیز لګېدلی دی. حماس ته هم اجازه نشته. داعش هم همداشان دی. نو که څوک خلافت یا ورته نور څه غواړي، کار یې زموږ له ارزښتونو سره په تضاد کې دی او دې کسانو ته تابعیت نه ورکول کیږي. خو که څوک په داسې لاریونونو کې وي او ووایي چې باید دواړه دولتونه موجود وي او یا ووایي چې فلسطین باید دولت ولري، ستونزه نشته. خو که چیرته څوک په داسې لاریون کې ګډون وکړي چې هلته د اسرائیلو د نشتون نارې وهل کیږي او دا کس هم دا ناره بدرګه کړي او یا له دوی لاره بیله نه کړي او موږ خبر شو، نو دا احتمال زیات دی چې دې کس ته به تابعیت نه ورکول کیږي.
Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eingebürgert wird, auch sehr gering. هغو کسانو ته څه ویل لرئ چې اوس مهال له دې بحثونو ځورېږي؟ für sicher fühlen. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass man sich verunsichert. زه درکولی شم چې خلک له داسې بحثونو سره ناارامه دي. Ich will aber auch ganz offen sagen, البته دا هم په ډاګه وایم چې د ټولنې ډیری وګړي داسې فکر نه کوي لکه له رسنیو چې اورېدل کیږي. glaubt حتی په مونسټا کې هم auch im د وکیلانو یو غوڅ اکثریت او همداشان زه باور لرم چې د ټولنې اکثریت هغو خلکو ته له تابعیت ورکولو سره مخالفت نه لري چې دلته ژوند او کار کوي wenn sich Menschen einbürgern lassen, او غواړي دلته پاتې شي. leben, die hier په دې اړه هیڅ تناقض نشته. sein wollen. خو اوس مهال یو خوځښت راولاړېدونکی دی چې خلک باور پرې کوي. Es gibt gerade eine Dynamik, wo man das glauben kann. موږ له خپلو ټولنو اورو چې ډیر خلک اوس مهال په جرمني کې د دې بحثونو له کبله ښه احساس نه لري. Leute, die همداشان هغه کسان چې د ماهرو کارګرو په توګه دلته راتلل غواړي. was können دې خلکو ته څه ویل لرئ؟ diese Menschen sagen? هغه بحثونه چې اوس روان دي او نظر ورته وکړئ رابلونکي نه ګڼل کیږي. له بل پلوه دا هم روښانه ده چې تر 2015 کال پورې به د جرمني د کار په بازار کې 7 میلیونه کم کسان ولرو. دا ځکه چې ډیر کسان تقاعد کیږي. In Rente gehen. موږ په خپل هیواد کې له شته پوتنشیل سره دا کمښت نشو پوره کولی. Potenzial im eigenen له همدې کبله له بهر څخه خلکو ته اړتیا لرو چې دلته د کار لپاره راشي. uns kommen, um hier zu زه فکر کوم چې ډیری خلک دا پوهاوی لري او له دې پرته به د دې هیواد سوکالي دوامداره نه وي. der Wohlstand dieses Landes so زما په نظر ډیر خلک دا درک کوي او یوازې دا خبره باید بیا په ځواکمنه توګه تکرار شي. viel stärker wiederholen. دا چې د تابعیت قانون په نوي مسوده کې څه دي، د جرمني د پارلمان له غړي هاکان دیمیر سره یې په اړه خبرې کوو. د دې مرکې دوهمه برخه له لاسه مه ورکوئ.